د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت ټولې نړۍ ته د امن پیغام ورکوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي نظام پر ضد حرکت وکړي. ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د 2 میلیارډ او 240 میلیون افغانۍ په ارزښت د 3 لویو پروژو تړونونه د افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل چې د 2000 څخه زیاتو کسانو ته به د کار دایمي زمینه پکې برابره شي. د قانون او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وایي افغانستان به په راتلونکي 3 کلونو کې د نفتو او غازو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر هرات په صبر کې د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو له مرستیال او د هرات له مرستیال والي سره په کتنه کې ویلي چې د پاشدان بند پاتې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. کابل کې د چین سفیر ژاوشینګ د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې له راستنه شویو افغان کډوالو سره 100 میلیونه ین مرسته کوي. د بلخ امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي په روان کال کې 3000 په نشهیي توکو رودي راټول او درملنه یې کړې ده. د افغانستان هوایي دهلیز چې له چین، امارات او هند سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې له مهمو لارو څخه بلل کیږي د صادراتو او وارداتو کچه یې 290 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده.